د کوچني اختر په مناسبت د غیږ نیونې سیالۍ د غزني ولایت په کچه ترسره شوې. دا سیالۍ د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د لسګونو ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د سیالیو تنظیمونکي وایي چې ورزش د ټولنې په روغتیا کې مهم رول لري او د دا ډول سیالیو ترسره کولای شي د سیمه ییز ورزش د ودې او د ځوانانو لپاره د سالم چاپیریال د رامنځته کولو لامل شي. دوی زیاتوي چې د سیالۍ د نیازیو اندړو قومونو ترمنځ ترسره شوې. دغه چې هدف ډېر دا دی چې د بدن ورزش وشي او د بدن روزنه وشي. یو هدف بل هدف دا ده چې دا خلک له نشو راوګرځي. ټول کال کې دوی کوشش کوي چې خواوې زده کړي، څوک خواوې ورته وایي او موږ ځینې اصطلاحو کې غېږې ورته وایو. دوی ټول کال کوشش کوي چې ورزش وکړي، غېږې زده کړي او بیا د اخترانو یا په نورو داسې رسمي وختو کې دوی خواوې سره وباسي او غېږې سره وباسي. دا خو نو یو د موږ د پلار د نیکه د وختو د موږ عنعنات دي، د موږ د قومو دغه پخوا هم کېدي، اوس هم کېږي. دغه غېږې دي، پهلواني ده، دا د دوه قومو د موږ د اندړو په نیکه یادوم دغه قومو غېږې دي. یو خو دا بزکشي ده، پهلواني ده، بل ورزش ده، بل خلک له مواد مخدرو له نشو رامونې دي، پیسات یې تېر ده. نو دا ډېر خوندوره لوبه ده، ډېر ښه شی ده. د دغه سیالیو ګډونوال هم د دا ډول پروګرامونو له ترسره کولو خوښ دي او له حکومته د دودیز او محلي ورزشونو د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کوي. سیالي لپاره د میدان ته راغلي او دا میله هم د اختر د خوشحالۍ په خاطر باندې جوړه کړې ده چې د خلکو ساعت تیر شي. دا د ورزش یوه حصه ده چې دا په خپله له ورزش سره تعلق لري. له حکومته د موږ دغه غوښتنه ده چې د ورزش په بخش کې د غېږ نیولې سیالۍ ته باید زیاته توجه وشي، چې کلب جوړ شي، په دغه کې پهلوانان ورزش وکړي، روزنه ترلاسه کړي. غېږ نیونې د غزني ولایت د ځوانانو ترمنځ د یو له خورا مشهورو لوبو څخه ده چې هر کال د بېلابېلو مناسبتونو په ترڅ کې ترسره کیږي او د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ کیږي.